بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مونږ ډیسکس کوو اټم. نو اټم مونږ چې د سټوډنټس نه تاسو کو په 9 کې او په 10 کې نو چې واټ از اټم نو وی اټم په باره کې هغه تیس پته نه وي او اکثر وی اټم بم ته اټم وي. نو اټم بم ځان لم د اټمونو نه جوړ دی. نو راځو د اټم طرف ته نن مونږ پیژنو چې اټم څه ته وي او بیا به ورپسې په اټم او مالیکول کې به فرق کوو. لکه مثال په تور باندې O چې دی او O2 نو دا O د اکسیجن اټامیک فارم دی. دته څه وایي اټامیک فارم. دا اټمی شکل دی، اټمی حالت دی، اټامیک فارم. او O2 چې دی دا د اکسیجن مالیکولر فارم دی. دا مالیکولی حالت دی، مالیکولر فارم. نو چې په دې کې موږ فرق کولی شو چې دا O ولې اټم دی او O2 ولې مالیکول دی. په مالیکول او په اټم کې چې موږ فرق کولی شو. نو د اټم لپاره د اټم تعریف کوو. اټم په باره کې اولنۍ خبره چې کړې وه نو هغه یو فلاسفر کړې وه په تقریبا 460 نه واله 370 BC کې ډیموکریټس. هغه وایي چې اټم فلاسفر دی. هغه وایي چې اټم د مادې د ټولو نه وړه ذره ده چې کله موږ دا ډیوایډ کړو او نور دا نه ډیوایډ کېږي نو دغه اخري وړه ذره چې پاتې شي موږ سره وایي دا به اټم. نو هغه د یو فلسفر خبره وه. اوس راځو موږ ساینټیفیک تعریف کوو د اټم چې اټم موږ څه ته وایو. The smallest particle of matter the smallest particle of matter the matter د ټولو نه وړه ذره the smallest particle د ټولو نه وړه ذره of matter د مادې د ټولو نه وړه ذره چې په هغې کې دوه کمالات دوه شرطونه پوره کوي. نمبر 1 having a single nucleus. نمبر 1 دا چې single nucleus وي. او دویم نمبر and cannot exist freely. یا and cannot exist freely د دې په ځای کې موږ ډېر ټیک لیکو ځکه موږ اټم به پرې نه پاتې کېږي. دغه چې دي میټل نوبل میټل لکه ګولډ شو، سونا، پلاټینم شو نو دوی فری ایگزیسټنس کوي، اټامیک فارم کې پاتې کېږي فری. نو د هغې لپاره موږ دا وایو چې د هغه به ویلنسي سیټسفای نه وي، یعنې په اخري شل کې به الکتران اته الکتران نه وي. نو موږ به د هغې لپاره لیکو چې having unsatisfied valency having unsatisfied valency. موږ وایو اټم د مادې د ټولو نه وړه ذره ده. the smallest particle of matter. نمبر 1 having a single nucleus and cannot exist freely. نو په دې چې موږ ځان پوه کوو موږ به ګورو د اټم سټرکچر ته. سټرکچر اف اټم چې تاسو وګورئ د اټم دوه حصې دي. سټرکچر اف اټم د اټم دوه حصې دي. یو دی د اټم نیوکلیس. اټم څه دی؟ نیوکلیس. او دویم دی د هغه شیلز. دا نیوکلیس دی د دې نه ګیر چاپېره د اټم څه وي؟ مدارونه وي، شیلز وي، انرژي لیول وي، یا ورته آربیټم ویلی شو. دا نیوکلیس شو. د نیوکلیس نه بهر الکتران تاویږي. په کومو لارو کې یا په کوم ځای کې چې الکتران چورلي هغې ځای ته وایي شیل، یا ورته څه وایي انرژي لیول، آربیټم ورته وایي. دا د اټم دوه حصې دي. په اټم په نیوکلیس کې دوه هیوي پارټیکل چې یو دی پروټان. پروټان باندې کوم چارج دي؟ پازیټیو پروټان. او بل وي پکې نیوټران چې په هغې باندې هېڅ قسمه چارج نه وي، نیوټران. او د دې نه علاوه په دې شیلز کې الکتران ګیر چاپېره تاویږي د نیوکلیس نه. نو دلته وي الکتران. الکتران باندې کوم چارج دي؟ نیگیټیو چارج. پروټان پازیټیو چارج، نیوټران نو چارج، الکتران نیگیټیو چارج په دې باندې. اوس تاسو وګورئ the smallest particle of matter having a single nucleus. The atom به دا شرط یو چې د به
single nucleus except for noble gases. noble gas داسې دي چې هغه single nucleus ته دغوي خو دغوی په اخري شیل کې دغوی ویلنسي سیټیسفاید اخري شیل کې اته الکترون دي یا د هیلیم 2 دي. نو د هر یو اټم دا کوشش وی چې په خپل اخري شیل کې اته الکترون برابر کړي. په دې مثال داسې دی لکه فرض کړئ یو ملک دی او د هغې ملک درې ضرورتونه دي. فرض کړئ بجلی ده، ګیس دی او غنم دي او دا درې واړه ضرورتونه د سره په خپل کور کې شته. دا سیلف سفیشنټ دی، په هغې کې دا خودکفیل دی. فرض کړئ نو دی د نورو ملکونو سره بیا تعلقات نه ساتي ځکه په خپل کور باندې پوره دی. نو دی د دغې اټمونو هم دغه روټین دی چې دی په اخري شیل کې اته الکترون برابروي. د هایدروجن او د هیلیم نه علاوه هغوی سره یو شیل دی، په اولني شیل کې 2 الکترون راځي. د هیلیم سره 2 الکترون دي، هغه سیلف سفیشنټ یا ویلنسي دغه سیټیسفای. د اخري شیل کې 2 الکترون برابر دي، هغه باند نه جوړي. هیلیم نو بل ګیس دی او هایدروجن چې دی هغه سره یو الکترون دی، هغه کوشش کوي چې د خپل چا سره الکترون شیر کړي یا د چا واخلي چې خپل اخري شیل کې 2 الکترون برابر کړي. د دې نه علاوه د اټم په دا شرط دی چې having a single nucleus noble gas نه علاوه single nucleus ویل کې تاسو دلته وګورئ اکسیجن دی او ته چې موږ وګورو د اکسیجن اټامیک نمبر دی 8 مطلب دا د سره 8 الکترون دي ټوټل. د په اولني شیل کې 100 الکترون دي 2، په اخري شیل کې په دویم شیل کې 100 الکترون ټوټل ته دي. نو 2 په دې کې شو، د اخري شیل کې وسره 6 الکترون دي. شپږ الکترون دی وسره. نو تاسو وګورئ د سره 6 الکترون دي د اته برابرول غواړي، نو د سره 2 الکترون کم دي. دا به په څه طریقه د چا نه به 2 الکترون اخلي یا به دوه چا سره شریک کوي. نو او ته موږ اټم وایو. او ځکه اټامیک فارم دی چې د او سنگل نیوکلیس دی، دا شرط یې پوره دی. او تاسو وګورئ کین ناٹ ایگزیست فریلی، دا ځان نه پاتې کېږي، دی به بل چا سره باند جوړوي. د چا نه به 2 الکترون یا اخلي. لکه د هر یو اټم تاسو ته مو اته ضرورتونه اخري شیل کې 100 الکترون برابرول غواړي اته. د اکسیجن سره اته نه دي برابر، نو چې اته نه دي برابر دا اټم دی. دا په دې ټیم کې اوس د بل چا سره به باند جوړوي، د چا نه به الکترون اخلي راغواړي. ولسم چې موږ ګیس یا بجلی شو یا پټرول شو، پټرولیم او یا غنم شو، دا بل چا نه راغواړي. دی اوس د چا سره به ملاویږي. نو دا او چې دی د یو سنگل نیوکلیس دی، دا شرط یې پوره دی. او بل دا فری نه پاتې کېږي. فری نه پاتې کېدل مطلب ځان نه پاتې کېدل، یا په خپل کور باندې پوره نه دی، دی به چا سره باند جوړوي. دی اوس فری نه پاتې کېږي. په دې شکل کې دی اوس او فری ایگزیسټنس نشي کولی، فری نشي پاتې کېدل ځکه دی به چا سره باند جوړوي. یا موږ ویل چې having unsatisfied valency په اخري شیل کې اته الکترون نه دي برابر. نو دا اوس اټم دی، ټول شرطونه پوره کوي. یوې having a single nucleus، nucleus single دی کنه، single nucleus. او بل can not exist freely، فری نه پاتې کېږي ځکه چې ځان نه نشي پاتې کېدی فری، بل چا سره باند جوړوي، چا سره ملاوي. اوس کو دې O2 ته وګورو. نو O2 ته وګورئ یو اکسیجن سره 6 الکترون دي. فرض کړئ یو اکسیجن د په اخري شیل کې سره 100 الکترون دي 6، او بل اکسیجن سره 100 الکترون دي 6 الکترون دي. د دې څه کارو کې دا 2 الکترون سره شیر کی، د سره 6 الکترون خپلو او دا دوی سره پردي د خپل فردي. مثال سیده لکه وسړي سره یو غوي دي او د قلبه جوړي، او بل د گاونډي سره بل غوي دي، دغه سره قلبه جوړي. پرس قلبه کې هم تور دوه غویانی. نو د چې دغه سره کله غوي شیر کی قلبه جوړ کی، نو کتر دنه تاسو کېره که ستا قلبه شته دی یا نو قلبه کې هو دوه غویانی دی، یو غوي دی سره پردي خپل غني. ابل نه تاسو کې ستا قلبه شته او د سره پردي خپل غني. نو دا غرنګ دا اټم له سره الکترون شیر کی، نو 6 الکترون سره خپل دوه سره پردي شریک کړه، نو هغه خپل غني دی. د سره څو شو اته، د سره ماته شو. نو تاسو ګورئ دې ځکه دلته کې دوه نیوکلیس رال، یو د دې اکسیجن نیوکلیس دی، بل د دې اکسیجن نیوکلیس دی. نو موږ وایو دا O2 اټم نه دی. O2 ولې اټم نه دی؟ تاسو ګورئ دوه اټم راوځي شوی دي، O + O، یو اکسیجن او بل اکسیجن، دوه اټمونه راوځي شوی دي، O2 مالیکول جوړ شي. نو د یو نیوکلیس دوه نه دي، سنگل نه دي. اټم کې ودا کمال چې having a single nucleus، دلته کې نیوکلیس سنگل نه دي. او بل موږ وایو اټم به can not exist freely یا unsatisfied valency، دلته کې ویلنسي سټیسفاید د اخري شی کې دا ماته برابر دي، دم برابر دي. نو دا لہذا مالیکول شو، دا بل څه شو، دا اټم شو. نو او ته موږ اټم وایو او O2 ته مالیکول وایو. دا اټامیک فارم دا مالیکولر فارم. دا رنګ هایدروجن ته وګورئ، H د اټامیک فارم او H2 د کوم فارم دی؟ مالیکولر فارم. یو هایدروجن سره یو الکترون، بل هایدروجن سره یو الکترون، دا دواړه شیر کی. اوس نیوکلیس هم سنگل نشو او د اوس پریم پاتې کیږي، اټم به فری نه پاتې کیږي، به ویلنسي سټیسفاید نه. نو دې ته وایي اټم. او دا تعریف ځان سره نوٹ کړئ، سکرین شاټ کې اخلي، سکرین شاټ